درنو لیدونکو یو ور بیا هم تاسو ته هرکلی وایم لکه څنګه چې مخکې تاسې ریپورټ ولیده په هیواد کې د ارګ او سپیدار ترمنځ د روانو سیاسي اختلافاتو په تړاو بحث لرم او راسره د بحث لپاره میلمانه دي د حق او عدالت ګوند مشر معین خان څمکنی او د تیرو ولسمشر ټاکنو نومان محمد حکیم تورسن. سوال دوباره از شما بپرسم، بعد از انجام دو تحلیف از سوی ارگ و سپیدار به گونه همزمان دو مخالف، دو تقسیم خواه قدرت بالاخره با هم از نزدیک دیدار کردند، میخوایم از شما بپرسم چی فکر میکنین تکرار حکومت 5 سال گذشته اصلا قابل قبول خواهد بود به ملت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و کارکنان شما و بیننده های نهایت عزیز و گرامی دارم. با تاسف تجربه تلخی که در طول 5 سال مردم افغانستان از او چشیده بود یک بار دیگر در حال تکرار شدن است که این نهایت جفای در حق مردم افغانستان بوده و هست. در طول 5 سال که ایالات متحده آمریکا بفرمایید مهربانی امضا کرده بودند که متاسفانه نتونستن هنا بین خود یک تفاهم که بینشان امضا شده بود و او را بتانن عملی بکنن و کار مثمر و ارزنده را بر مردم افغانستان انجام بدن. ولی هم باره که هنا یکی شیده ها داشت که من رئیس جمهور هستم و به حساب رای مردم گرفتیم و هم های زیر داشت که من هم رای مردم دارم، رئیس جمهور هستم، هر دوش حل و امروز هنا به تفاهم رسیدن و تا جایی که ما هم آگاه هستیم و آگاهی داریم هنا به حساب شب نشستایی داشتن و تورسن صاحب صدای مرا دارین؟ زه فکر کوم یو څه تخنیکی ستونزې موجودې دي او له همکارانو هیله کوم چې دغه ستونزې زر تر زره حل کړي. د تیرو ولسمشر ټاکنو نومان محمد حکیم تورسن. تورسن صاحب صدای شما را دارم، مهربانی بفرمایید صحبتایتان ادامه بدین. خب به خاطر از که بازم تاکید میکنم که انتخابات صورت گرفت، 160 یا 170 میلیون دلار به مصرف رسید و مردم به پای صندوق های رفتن. این که مشارکتشان کم بود یا اضافه بود بس ما سر از اون نداریم. و زمانی که توسط کمیسیون انتخابات یا احمد یا محمود برنده اعلان شد که او هم غیر قانونی بوده و به حساب زیر سوال است و چون تقلب و تخطی های صورت گرفته بود، ولی در حالتش پس چرا تفاهم و چرا همین دو تیم باید همیشه در حریقه قدرت تکیه بزنن، با سرنوشت کشور و مردم افغانستان بازی بکنن؟ پس این سیاسیون دیگه چی و این کاندیدهای دیگه به هیچ قیمت نه کاندیدها و نه احزاب سیاسی مردم افغانستان پر از اینا اجازه میتن. هیچ خب جنگل نیست که هر کسی بیایه به حساب با زور و فشار به حساب در حریقه قدرت تکیه بزنن و با سرنوشت و زندگی مردم افغانستان بازی بکنن. یک بار دیگه برای مردم افغانستان مخاطب قرار میتم که به لحاظ خدا دیگه اگر میخواین که یک زندگی آرام و آسوده داشته باشین، از چنگ چند نفره که شما را در طول 18 یا 20 سال در گرو خود گرفتن نجات پیدا بکنین، برای این به جاده ها از حق و حقوقتان دفاع بکنین و از با سرنوشتتان دیگه طابقه اینا بازی بکنن به نام لیدر، به نام رهبر، به نام تیکدار قوم، به نام اینهان. ولی در حالتش ما هم شورای کاندیدا هم آرام نخواهد شد که احزاب سیاسی و سایر شخصیت های چیزفهم و دلسوز از کشور اونا هم قد علم خواهد کردن. اگر با این سیستم باشه که هر کس بخیزه و حق و حقوق خود به زور و با فشار با تهدید بگیره، ما هم خواهی خود داریم، ما هم طرفدار خود داریم. ما تا حق نون که
خاموشی اختیار کردیم، منافع اولیای کشور و مردم خود مد نظر گرفتیم. نخواستیم که مردم ما بیشتر از این زجر ببینن، رنج ببینن. ما که حکومت مشارکتی و یا حکومت مصلحتی و یا حکومت که تفاهمی را پیشنهاد کرده بودیم، نه برای از اینکه این دو تیم آقای غنی و آقای عبدالله با تیمایشان بین گرد هم بشینن و باز هم به چپاول، غارت و دارایی‌های همه بپردازن. ما زمانی که یک حکومت همه شمول پیشنهاد کردیم، منظور ما از این بود که چهره‌های شاخص، چهره‌های جدید، انسان‌های با خدا، انسان‌های با تقوا، کسایی که با سرنوشت از کشور و مردم بازی کردن و در تو فاول، غارت و فساد نکردن و زمین‌ها را به حساب غصب نکردن و دارایی‌های همه را به یغما نبردن و کمک‌های جامعه جهانی که صورت گرفته، این را هم اینا به حساب ای افراد اشخاص به حساب تاراج کشیدن. ما خواستیم و یا خواست مردم افغانستان همی است که چهره‌های شاخص، چهره‌های جدید، اگر آقای عبدالله و آقای غنی هم به تفاهم برسن و باز هم همون موره‌های سوخته، همون کسایی که با سرنوشت کشور و مردم بازی کردن، چور کردن، چپاول کردن، به نام‌های مختلف باز هم بیاین در حرکت قدرت تکیه بزنن، نه برای مردم افغانستان پذیراست، نه برای جامعه جهانی پذیراست و نه برای ما پذیراست که منظور ما از کاندیدها و نش برای شخصا خود ما قابل پذیرا خواهد بود و نه هست. و در پالوش باز اگر همون موره‌های سوخته باز هم در حرکت قدرت تکیه میزنن، من خاموشی اختیار نخواهد کردم. با جمع احزاب سیاسی، با سایر کاندیدا از حقوق و حقوق مردم افغانستان دفاع خواهد. ترسان صاحب، شما هم یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گذشته بودین. میخوایم از شما بپرسم، اگر شما شخص خودتان بجای یکی از این دو رهبر قرار می داشتین و وضعیت به این گونه می کشید، اصلا در آن زمان شما موقف و موضع‌گیری شما در اون وقت چی می بود؟ از کدام کارشیوه های شما استفاده می کردین؟ آیا این موزل تا این حد کشانیده می شد تا به سطح منطقه و جهان و بین الملل ما شما گویا یک گونه رسوایی سیاسی داشتیم و موضوعات تا کجا کشانیده شد؟ اصلا شما در این مقطع زمانی از کدام برنامه و از کدام کارشیوه استفاده میکردین به خاطر حل بحران؟ خب اگر من شخصا خودم میبادم، خب اول اجازه نمیدادم که تخطی و تقلبی که صورت گرفته بود و یا با سرنوشت مردم افغانستان بازی شده بود، به کمیسیون انتخابات اجازه نمیدادم تا برنده مرا اعلان میکرد. ولی در حالت زمانی که چنین هم شده بود، اگر به جای آقای غنی می بودم، زمانی که پیشنهادم کرده بودم که من میخوایم یک حکومت همه شمول، چهره‌های جدید و چهره‌های شاخص، واقعا مراجعه میکردم با چهره‌های جدید، نه ای که تحت فشار احمد و محمود و امی چهار تا تیکه‌دار میرفتم. درست از احزاب سیاسی هم حق جمعیت از حرکت است، اتحاد است، وحدت است، در مجموع سایر احزاب دیگه هستند، سایر شخصیت‌ها و سایر کاندیدا، به اینا مراجعه میکردم، نه ای که باز هم از حزب اسلامی و جمعیت و وحدت و اتحاد اونمو کسایی که غصب کردن، چور کردن، چپاول کردن، غارت کردن، باز هم از اونا استفاده میکردم و اونا را به وزارت و ولایت میگماشتم. فقط از همو احزاب هم و سایر شخصیت ها و سایر کاندیدها را که از یک طرف به حساب آمدن کاندیدها با آمدن چهره های جدید به حساب حمایت مردمی را بیشتر کمایی میکردم و از یک طرف همون تعهدات را مردم افغانستان داشتیم، برای جامعه جهانی داشتیم که چهره های جدید، انسان های با خدا، انسان های با تقوا و که تا به درد از این مردم و کشور بخوره. و از یک طرف او مفاهمه با طالب ها هست که ما میریم به طرف مذاکره
که باید این بسیار اولویت داشت و اولویت داره، از همه چیز کرده بر ما تا ما با یک صلح پایدار دست پیدا بکنیم. آیا طالب ها امروز چی باور خود کردن که با نمو کسایی که قبلا هم طالب ها ابراز کردن که من نه با آقای غنی میشنم و نه با این حکومت وحدت ملی، باز هم اینا بیاین هر دوی از اینا یک حکومت صرف نام تغییر حساب چاکلیت همکلیت از پوش سبزش سیاه یا سیاهش سرخ میسازن و ذائقه‌ش هم هموز، مزهش هم هموز و همه چیز هم اینا هن. همو طالب ها چطور نبیشونه با اینا، با مو کسایی که در طول 5 سال در حق مردم مظلوم بیچاره افغانستان که زیر بیرق از اینا زندگی کرده، نان ندارن، هوا ندارن، سرباز و افسر که از نوامیس ملی از این کشور دفاع میکنه برای حکومت در توی 5 سال نهایت بیرحانه عمل کرده و نه در شهدا رسیده تانسته و نه برای زخمی ها و نه برای نانه و سربازهای ما. بناهن طالب ها ایره هم درک کردن زمانی که یک سربازی که به خاطر نجات از این کشور، به خاطر حمایت از این حکومت جان خود فدا میکنه و اینا بر از او رسیدگی نمیته و از اونا ارزش قائل نمیته، آیا در آینده برای طالب ها اینا آقای تورسون که ارزش قائل شود؟ بله آقای تورسون با معذرت خواستهای مردم افغانستان بله آقای تورسون، قسمی که شما هم در صحبت‌های قبلی تان اشاره داشتین، میخوایم بپرسم از شما با نظر داشته این که این گونه مشکلات و این همه هزینه را که شما اشاره کردین که به خاطر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به خرج رفت و مصرف رفت و این همه وقت را شما دیدین از جای وقت، اصلا چی فکر میکنین اگر واقعی اراده واقعی به خاطر تحکیم صلح و آوردن صلح پایدار در افغانستان موجود بود، میخوایم از شما بپرسم که چرا پس انتخابات ریاست جمهوری با این همه اماها و اگرها و با این همه مشکلاتی که شما هم اشاره داشتین برگزار شد؟ ببینن جانم، شاید شما هم به یاد داشته باشین که از طریق رسانه شما و رسانه های تصویری صوتی و همیشه که بگذارین انتخابات برای فعلا و یک حکومت موقت ایجاد شود و در پالوش تا بریم به صالحه طالب ها یک بستر را برای مذاکره و مفاهمه هموار بسازیم و همچنان بستر را دیگی را برای یک انتخابات آری از تقلب و تخطی و یک انتخابات شفاف که متاسفانه همین دولت مردم با نیت سوی، با نیت بد که داشتن در قبال مردم افغانستان به صدای ما لبیک نگفتن و صداهای ما را نادیده گرفتن و در پالوش همین چالش هایی را که بودن ما قبلا از طریق چندین رسانه ها همین تشویش خود راست کرده بودم که شما باز هم جور نمین، باز هم با سرنوشت کنین دین ندارد افغانستان ها یک حکومت واقعا برخواسته از مردم افغانستان با وجود بیاید و در حود طالب که هم شرکت داشته باشه و در مجموع همه سیاسون افغانستان و افغانستان برن به پای صندوق رای بدون تخطی و تقلب، زور تفنگ و یا زور پول و پیسه رای خود استعمال بکنن، باز هنا دیگه جایگاه ندارن در حکومت های بعدی و هنا دیگه باز مورد بازپرس قرار میگیرن چون هنا غصب کردن، اینا چپاول کردن، اینا برای مردم افغانستان معلوم است و برای جامعه جهانی معلوم است که اینا خر لنگ نداشتن، اصطلاح یا میانه امروز میلیون ها دلار دارن و میلیاردها افغانی را از کجا کردن؟ طبیعی است که از غارت، از چور، از چپاول اینا و از غصب زمین و سایر موضوعات و کمک های جامعه جهانی اینا پولدار شدن. بناهن اینا به هیچ قیمت نمیخواین و همین تیم هم که هر دوی از اینا سازش دارن، آیا اگر اینا واقعا مسلمان هستن به قرآن ایمان دارن،
هم آقای عبدالله دست بالای قرآن مان کرده، 2 معاونش، هم آقای غنی و دست بالای قرآن مان کرده، 2 معاونش. پس چطور قرآن حیا زن بلا زیر بازشیش نه تفاهم اوناتن که ما از منافع اولیای کشور و مردم دفاع میکنیم، حفاظت از قانون اساسی میکنیم که در قانون اساسی حکومت دو سره وجود نداره، حکومت تفاهمی وجود نداره و دپالوش در قانون اساسی ما به هیچ قیمت برای 4 تا دزد و رازن اجازه داده نشده که هر کس دزد است، رازن است، چپاولگر است، غاصب است، فاسد است، مفسد است، او میتونه که در حکومت ها شرکت داشته باشه و او کسایی که وطن خود دوست داره به خاطر خدا و مردم میره از مخرجات افغانستان میاندیشه، اونا دیگه نباید باشه و طبیعی است که اینا نمیخواید. ولی یک حرف ما برای هر دوشانم میگم، چلنج هم میتون، چون خدا با ماست، مردم افغانستان با ماست، اراده است با ما که به هیچ وجه ما بر از اینا اجازه نمیتیم که باز هم در چند ماه، چون این حکومت هم دیر دوام نمیکنه، شاید چند ماه دوام بکنه به خاطر از این که چون مذاکره و با طالب ها صورت میگیره و زمانی که طالب ها میاید در قدرت، منظورم از این نیست که تماما قدرت سیاسی را طالب ها در اختیار خود میگیره و مردم افغانستان هم میره نمیخواه، ولی حداقل در بدنی حکومت میاید و تا هیچ زمینه مساعد شد و با زمانی که انتخابات شد اگر طالب ها هم مردم برشان رای میداد که رئیس جمهور شوند، همه مردم افغانستان استقبال میکنن. مردم افغانستان تشنه صلح است و ما از مردم افغانستان هم تقاضا دارم من حیث یک افغان، من حیث یک کسی که همیشه حق گفتیم به حساب از حق و حقوق مظلوم ترین انسان از کشور دفاع کردیم، برشان پیشنهاد میکنم که به لحاظ خدا بیشتر از این دیگه با سرنوشت خود و بازی نکنین، حقتان بخیزین، حقتان بگیرین، از حق مدنیتان یعنی از تظاهرات و به جاده ها ریختن. و پیش از او افسانه و بهانه داشتین مردم که میگفتین که ما اگر یک روز کار نکنیم از گشنگی میماریم. امروز 40 روز شده، چند روز شده که قرنطین هستی، ما خو ندیدم کسی از گشنگی بمره. پس ببینید که همینا شما را گشنه نگاه کرده و گشنه نگاه میکنه. پس اگر به جاده ها بریزین، حقتان بخواید، حقوقتان بخواید، خیر از 15 روز 20 روز گشنه و تشنه های یک بوتل ها در خانه تان یک دو توتنان خشک در خانه تان ندارین که بور زیر قولتان بزنین و برای این به جاده ها از حقوقتان دفاع بکنین تا سالها خودتان، اولادتان و ترسن صاحب نواسایتان آرام باشن. آقای ترسن با شما برمیگردیم. همیشه خودتان هم گشنه، اولادتان هم گشنه بخواست. درست، با شما پس دوباره برمیگردیم ترسن صاحب. څمکنای صاحب تاسو ته خبرونه کې هر کله وایم غواړم له تاسو نه وپوښتم د حکیم ترسن څرګندونې خو تاسو واورېدلې چې هغوی تر ډېره پړه پر دواړو لورو ور واچوله او اصلا د شرم وړ خبره وګڼله چې د سیاسي اختلافات تر دې دمه غځېدلي دي او دوام یې کړی. غواړم له تاسو نه وپوښتم د ملي مشارکت حکومت له جوړېدو سره به بین الافغاني مذاکرات او همدارنګه د سولې بهیر کوم لوری ځان ته غوره کوي، کوم لوری به خپلوي په داسې حال کې چې تاسو په جریان کې یاستئ چې د ارګو سپیدار ترمنځ طرحه وروستی شوې ده او یوازې لاسلیک یې پاتې دی او موږ به بیا هم د راتلونکو 15 کلونو لپاره چې دغه سیاسي تفاهم د دواړو لورو ترمنځ شوی دی، یعنی د ملي وحدت حکومت په څیر به فقط د نوم په اختلاف سره د یو حکومت شاهدان واوسو او دغه حکومت نوم به یو توافقي حکومت یا ټول شموله حکومت یا هر څه چې دوی ورته نوم ایښی دی. څه فکر کوئ دوه مهم مسایل چې یو بین الافغاني مذاکرات دي او بل د سولې بهیر دی، دا دواړه به کوم جهت او کوم لوری سره خپل کړي؟ مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او ښاغلي ترسن صاحب ته او د کابل نیوز تلویزیون ټولو لیدونکو ته د زړه له کومې نیکې هیلې او پیرزوینې. مهمه دا ده چې په دې وخت کې څه پېښېږي. اوس ګوره په
هغه حکومتونه چې هغه د بهرانیانو پر مټ گزاره کوي کار کوي هغوی به تل د انداسې کړنو سره مخامخ وي. په دې کې خو کومه داسې عجیبه خبره نشته. مهمه دا د امریکې دپاره چې دغه ټاکنې او دا حکومتونه یا مذاکره دا د دوی د جنگ د استراتیژۍ یوه برخه ده، په دې کې هیڅ شک نشته. ګورئ چې امریکایانو د طالبانو سره مذاکرات پیل کړل، په همغه خبره باندې پیل کړل چې په همغه وخت کې ملا عمر د مرحوم ته دوی ویل چې اسامه بن لادن موږ ته راکړي او نه یې ورکولو. بالاخره طالبانو همدا ورسره ومنله چې موږ به د القاعده نه پرېږدو په افغانستان کې او د افغانستان یا د امریکې او د هغو د متحدینو دښمنان به په افغانستان کې نه پرېږدو، ویزې به نه ورکوو، پاسپورټ به نه ورته صادروو، نوره تسهیلات به نه ورکوو. نو اوس د امریکې او د طالبانو ترمنځ وکړه لیک امضا شوی دی. دواړه ورته ژمن هم دي، تر حده پورې دواړو خواو ساتلي هم دي، ځکه چې تر اوسه پورې طالبانو په امریکایي مخو باندې هیڅ نوه حمله نه ده کړې. خو اوس دوی په ریګولر ډول سره ځي او راځي، سره خبرې کوي، ناستې لري. همدا اوس هم پومپیو چې کله راغلی و افغانستان ته، هغه هم د طالبانو مشرتابه سره ولیدل، زلمی خلیلزاد هم ورسره ګوري. دوی دپاره اوس دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې دغه حکومت باندې دوی بحث وکړي، ځکه دا حکومت خو داسې ښکاري چې د یو بل ساختار دپاره دا یو تیاری و، یعنی یو بستر د دې دپاره هموار شو چې تر څو یو موقته یا سرپرسته اداره منځته راشي، یو بون ته اړتیا پیښه شي او چې پیښه شوې هم ده د علایمو نه خو همداسې برېښي. نو دا حکومت خو بیخي خلکو ته د منلو وړ نه دی او خلک هم اوس په دې پوه شوي دي. څمکنی صاحب، دا هغه څه دي، دا بخښنه غواړم، دا هغه څه دي چې اصلا اوس له تاسې نه اورم د نږدې 2-3 اونیو د مخه تاسې اصلا دغه موضوعاتو سره اصلا موافقه نه درلوده. هغه کوم څه چې تاسې اوس وایئ او دغه کومه طرحه چې اوس چمتو شوې نهایي شوې یوازې لاسلیک پاتې دی چې ممکن د ارګ په وینا یا د سپیدار د دواړو لورو په وینا چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به دا لاسلیک شي، په هغه کې واضحا لیکل شوي دي واک او قدرت تقسیم شوی، حکومت 50-50 دی، وزارتونه، سفارتونه، ولایتونه. دا اصلا په مجموع کې هغه څه دي چې یوازې د ملي وحدت حکومت نوم به پر نه وي. څه فکر کوئ داسې یوه ترخه تجربه چې د ملي وحدت حکومت نه دا ولس لري، بیا به موږ او تاسې د همغه حکومت شاهدان اوسو؟ او دا څنګه تاسې په داسې اسانۍ ویلی شئ چې دا اصلا یو بستر و او راتلونکي کې به بل څه پیښیږي؟ آیا دا ملت چې 45 کاله په جګړه او په ستونزو او په مشکلاتو کې دی، نور د توان لري چې ګواکې د څو کسانو یا د څو مشخصو کړیو په ګروګان کې پاتې شي او د دوی پر سرنوشت او برخلیک د سیاسي منفعت او سیاسي د شخصي ګټو په خاطر باندې یعنی لوبې وشي د دوی له برخلیک سره؟ ګورئ، د افغانستان حالت داسې دی لکه د پسرلي اسمان چې په سات کې وریځ دی، باران وري، په سات کې بیا لمر ختلی. ځکه د حکومتونه په خپل اختیار کې نه دي، نو په دې خاطر سره مونږ کولی شو چې د هر 4 ساعتو گزارش سره ځنونه عیار کو او د پیښو سره ځنونه عیار کو. نو اوس هم ګوره چې د اول بون نه چې کله افغانستان ته امریکایان راغلل، په همغه وخت کې دا خبره یو اړخیزه روانه وه. طالبانو حزب اسلامي ته چا موقع برابره نه کړه چې دوی هغه بون په کنفرانس کې ونډه واخلي. نو په همغه وخت کې دا خبره یعنی یو اړخیزه لاړه چې دا نتایج اوس هم همداسې یو اړخیز دي. د داسې حکومتونو جوړول چې هغه دیموکراتیک انسټیټوټونه چې په پایله کې د کړنو په پایله کې سیاسي واک او اقتدار بدلیږي، نوی کېږي، تازه کېږي، هغوی ته ضرر پېښ شو. بیا هیڅوک خلک د رایو یا د ټاکنو پر پروسه باندې باور نه لري، خو یا د دې وی چې دغه پروسیجرونو د منځه وړلو لپاره چې د دیموکراسۍ یو اصل بنیاد وو، د سیمې هیوادونو
ډېر په پوره قوت سره کار وکړو چې تر څو دغه انسټیټوټ د منځه یوسي چې تر څو خلک بې باوره کړي په دې باندې. نو اوس هم د ارقامو نه داسې ښکاري او د هغو معلوماتو نه چې شاوخوا دي په د نړۍ په کچه نو غونډې کېږي، راشه درشه کېږي، تصمیمونه نیولی کېږي چې یو بل بون ته زمینه مساعده شي چې تر څو په هغه کې یو اداره رامنځته شي. څمکنی صاحب غواړم له تاسې نه وپوښتم یو خو دا چې تاسې دومره تر کومه بریده د شوې هوکړې ته یا کېدونکې هوکړې ته چې د لاسلیک په درشل کې دی دغه توافق څومره خوشبین یاستئ او تر څنګ غواړم له تاسې نه وپوښتم چې دغه انتخابات ګټونکي لرل که نه کوم لوری پکې ګټونکی و که نه و؟ نو که چیرې اول خو د خوشبینۍ مسله زه خو نه یم ورته خوشبین ځکه چې دغه هماغه تیر ساز دی او هماغه تیر د رباب دی. خبره همدا دی چې اوس لا مضره هم شوه ځکه چې دلته د واک انحصار په ډېر قوت سره چې څوک دخالت نشي پکې کولی کوي رښتیا وي همداسې تر اوسه پورې خو په رسمي ډول دا خبره نه ده راوتلې. نو که دا رقم ته وي چې په د رسنیو کې په احتمالي ډول سره دی دا خو د افغانستان دپاره د زهر زکوم دی. او بل دا دی چې داسې کوم د انتخاباتو پیلې شوي په هغه کې د هغه کمیسیون د کارکردګۍ په حساب سره که موږ ووایو نو هغوی خو خپلې پایلې اعلان کړې 50 څه د پاسه 50 ډاکټر صاحب اشرف غني پوره کړی وي، څه د پاسه 19 عبدالله همداسې نورو حکمتیار صاحب د نورو پوره کړی وي کامې وړی وي. خو خبره دا ده چې د هغو د کړنو پر بنیاد که چیرې د اساسي قانون او د ټاکنو قانون په نظر کې ونیسو بلې وړونکی او بایلونکی درلودل. څمکنی صاحب زما آواز اورئ؟ اوس یې اورم. غواړم له تاسې نه وپوښتم څمکنی صاحب لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه دغه انتخابات چې ترسره شول د کې ډېره زیاته هزینه ولاړه، نړیوالو مرستې وکړلې، په دې برخه کې ډېر زیات لګښت هغه شو. تاسې ولیدل چې دغه انتخابات اصلا په مجموع کې د دې ملت د سر په بیه تمام شول. اصلا غواړم له تاسې نه وپوښتم دغه څه چې ما د تورسان صاحب نه وپوښتل غواړم ستاسې نظر پرې ولرم که چیرې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او یا هم حد اقل د سولې د ټینګښت لپاره یو اراده موجوده وه نو پس بیا دغه انتخابات سره له دومره مشکلاتو او له دومره ستونزو ولې ترسره شول؟ په داسې حال کې چې تاسې په جریان کې هستئ پخواني ولسمشر احمد کرزي هم غږ کړی و، پر دواړو لورو غږ کړی و مخکې له دې چې انتخابات ترسره شي چې دغه واک تاسې کولی شي په همدې ترتیب یې مخ ته یوسئ یا ادامه ورته ورکوئ د ده نه چې مثلا دغه بحرانونه او دغه مشکلات او دغه ستونزې او دغه اختلافات رامنځته کیږي او دومره لګښت پرې کیږي او مثلا دومره تلفات ورکول کیږي دغه مخالفتونو او دې مشکلاتو ته په توجه سره یعنی څه فکر کوئ په مجموع کې غواړم له تاسې نه وپوښتم که چیرې دغه اراده واقعا دلته موجوده وه او د سولې لپاره دلته کار شوی او سوله په لومړیتوب کې وه نو پس دا انتخابات بیا ولې ترسره شول څمکنی صاحب؟ و پخواني ولسمشر ښاغلي کرزي صاحب دا فکر درست و چې هغه په دې باندې پیدو په دا لوبه باندې چې اخیر به هم دغې ته ځي دا خبره. خو ګورئ په هماغه وخت کې امریکایانو په یو محل لکه د موټر ټیرونه موازي ډول سره هم د طالبانو سره مذاکرات پیل کړل هم یې دلته د ټاکنو پروسه راواخیسته. طالبان په دې ایرول چې که تاسو مذاکرات ونه کوئ او نرمښت ونه ښیئ مخ ته قدم ونه خلئ نو په صورت کې موږ ټاکنې کوو بیا به تاسې 15 کاله نوره هم متل وئ همداسې جنګ جګړو ته به دوام ورکوئ او سرګردان به وئ. د افغانستان حکومت ته یې همداسې ویل چې که چیرې تاسې یعنی د طالبانو سره یو سازش ونه منئ یو روغې جوړې ته یا چپ نشئ نو موږ بیا په صورت کې د طالبانو سره وکړالي کوو تاسو ته بیا موږ رخصت درکوو. نو د دواړه په یو بل باندې سره ډارول ویره یې وراچوله چې تر څو یې دوی خپلې پالیسۍ مخته بوي. هماغه و چې کله د طالبانو سره وکړالي وشو نو بعد له هغه بیا د ټاکنو پایلې ورته هیڅ برېښې دي او ممکن داسې هم شوي وي چې
یو تعداد هیوادونو سره یا د طالبانو سره پاندې باندې پټ وکړلې کړې وی چې دغه یو حکومت بیلانوي چې هغه حکومت بیا د ولس د نفرت سبب وګرځي. بل اخره به دغه د لپاره لار پرانستل شي چې په دا کې به طالبان او د اوسنۍ حکومت او یو دریمګړي نور قوت به دریمګړي به رامنځته شي چې یو داسې حکومت رامنځته کړي چې په هغه کې حد اقل تر 3 کالو 4 کالو پورې دوی ګډ سره ژوند وکړي. بیا د ټاکنو د کمیسیون ورغوي او دغه د لپاره قوانین جوړ کړي او د علاوه د دینه د اساسي قانون تعدیل د لپاره کمیسیون جوړ کړي چې بل اخره اساسي قانون تعدیل مانه کوم سم کنه صاحب طالبانو وی هغه پکې کور رمضان لته سينه مانه کوم سم کنه صاحب مانه کوم کور رمضان ډیر مانه درنو لیدونکو په برخه کې چون زموږ د پروګرام وخت مخ په ختمېدو هم د غواړم په ورسته برخه کې تورسن صاحب ته ورغورځو. تورسن صاحب میخوایم از شما به عنوان پرسش اخیر داشته باشم این تقسیم قدرت چقدر میتواند کار را در آینده دشوارتر بسازد؟ چون یکی از مشکلات عمده در گذشته هم همین بود، اختلاف نظرهای دو جناح روی مسائل مختلف. به ویژه شما در جریان هستین معرفی کابینه این مسائل، یعنی چقدر میتونه که در آینده مشکل ساز یا مشکلاتی را به بار بیاره؟ تورسن صاحب صدای مرا دارین؟ درنو لیدونکو د تخنیکی ستونزې له امله مو له حکیم تورسن سره اړیکه پرېښوله او زموږ همکاران هم په همده هڅه کې دي چې څو د اړیکه بیرته ونښلول شي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هستئ د ارګو سپیدار ترمنځ هغه طرحه چې د سپیدار لخوا چمتو شوه کار پرې باندې روان و هغه وروستی شوې ده بیخي او ارګ ته سپارل شوی و. په تازګۍ سره د دوو تحلیفونو له ترسره کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره ډاکټر عبدالله ولسمشر غني هم سره لیدنه کړې او دا په د معنا ده چې دواړه سره تفاهم ته رسېدلي. ارګ هم دا خبره مني او ترڅنګ سپیدار ماڼۍ هم دا خبره مني، دوی سره تفاهم ته رسېدلي. خو د هغې طرحې هغه ټول جزئیات تر دې دمه تر موږ نه دي را رسېدلي او هغه له رسنیو سره نه دي شریک شوي. دا هغه څه چې مثلا په خپرونو کې یا په رسنیو کې پر بحث کېږي، دا هغه څه دي چې احتمالي وړاندوینې دي او داسې ویل کېږي یا مثلا یو شمېر مفاداتو مادې راوتلې دي. نو درنو لیدونکو زموږ پروګرام هم مخ په ختمېدو دی. تقریبا غواړم بیرته څمکني صاحب ته ور وګرځم. څمکني صاحب غواړم بحث هم په مجموع کې له تاسو سره راټول کړم. څه فکر کوئ تیر 50 حکومت چې تاسو په جریان کې اوسئ د ملي وحدت حکومت، یعنی داسې ویل کېږي غربیان هم په همده نظر دي، داخلي شنونکي هم په همده نظر دي چې تیر 15 کاله حکومت چې د ملي وحدت حکومت و افغانستان د 50 کاله شاتګ ته یوړ. آیا بیا به یو وار دغه ناکامه سناریو تکراریږي او یا که نه دا وار به هر څه تغییر مومي او د رفاه او ارامۍ پر مخ به دا ملت سوق کېږي ورځي به؟ په 50 کې حکومت تش په نامه د ملي یووالي حکومت په نامه. نو اوس په وخت کې د طالبانو قوت او غورځنګ نه و په سیاسي صحنه کې. اوس نو طالبان هم من حیث د یو ډېر لوی قوت رامنځته شوي دي. هغوی به او بل دا حکومت ماته موقتي حکومت بریښي د یو څه وخت دپاره به وي چې تر څو بین الافغاني خبرې پیل شي چې په پایله کې به بیا حتما موافقه کېږي یا به په همدغه سیستم کې به طالبان ورګډېږي او که دا ونه شو نو هغه زیات احتمال د دې دا دی په سلو کې نه وي چې یوه موقته یا سرپرسته اداره به جوړېږي د هر چا تر قیادت لاندې وي. په هغه کې به بیا ټولې خواوې سره راټولېږي، بالاخره به بیا عادلانه ټاکنو ته لار پرانیستل کېږي او که وشوه. خو موږ ډېر باوري په دې نه یو چې موږ اصلا استقلال نه لرو، هېڅ کله موږ د استقلال نه لرو. بعد
شهید د داود خان د شهادت نه وروسته موږ هیڅ کله مستقل حکومت نه دی درلودلی نو وبلیدلی شي چې په هغه صورت کې موږ ته څوک دا اجازه راکوي چې موږ خپل سرنوشت په خپله وټاکو خو زیات احتمال دا شته که طالبان رامنځته شي هغوی راشي نو بیا شونې ده چې تر حده پورې به په افغانستان کې یو څه ثبات رامنځته شي صلح او ثبات یعنی تاسې هم دا منئ چې دغه توافقي حکومت چې رامنځته کیږي دا به لنډمهاله وي او تر هغه وروسته که چیرې ممکن بین الافغاني مذاکرات پیلیږي او له وسله والو طالبانو سره مذاکرات بریالي کیږي تر هغه وروسته بیا موقته اداره رامنځته کیږي او یعنی ټولې هیلهمندۍ تر هغه وروسته ته پاتې نو یقینا ګورئ دلته د امریکایانو سره چې کوم تفاهم طالبانو کړی دی په هغه کې په معین شوی دی وخت د طالبانو د امریکایانو بخښنه غواړم د وتلو دپاره مهالویش معلوم شوی دی نو تر هغه وخته پورې طالبان هم په ډېر سړه سینه مخته ځي نو د دوی کړنو نه داسې ښکاري چې یعنی نه غواړي چې په دغو خبرو کې ډېر جدیت وکړي او مخته لاړ شي ځکه هلته دوی خپل منتظر دی خپل وخت نو په هغه وخت کې د کرونا وایروس هم دی د کرونا وایروس هم ډېر غټ بدلونونه راولي هم په اقتصادي هم په سیاسي هغه کې عرصه کې نو وبلیدلی شي چې خو په زیات ګمان دا دی چې د یو بل بند لپاره به زمینه مساعده شي په هغه کې به یوه موقته یا سرپرسته اداره رامنځته شي مننه کوم له دواړو میلمنو مننه کوم محمد حکیم تورسن او همدارنګه معین خان څمکنی له تاسې نه چې خپل وخت مو راکړ او په پروګرام کې مو راسره ګډون وکړ کور رمضان ژوندي اوسئ مننه درنو لیدونکو له تاسې نه هم مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وئ تر بلې خپرونې د خدای په امان